جګړې په ټوله معنا یوه نوې بڼه پیدا کړې ده. په دې وروستیو کې 3 ډوله بریدونه، هغه بریدونه چې مسؤلیت یې نورې ډلې په غاړه اخلي، او هغه بریدونه چې مسؤلیت یې هیڅوک پر غاړه نه اخلي، افغان دولت یې پر طالبانو باندې وراچوي او طالبان یې پر افغان دولت باندې وراچوي. او دریم هغه بریدونه چې افغان دولت او طالبان یو نوي تهاجمي حالت ته داخل سوي دي. 2 خبرې دي. لومړی دا چې موږ په هغو عیني واقعیتونو باندې باور ولرو چې عملا جګړه روانه ده، شدت یې پیدا کړی ده او جګړې نوې بڼه خپله کړې ده، او که هم په هغه خیالي سوله باندې باور ولرو چې یوازې په رسنیو کې روان ده. څه روان دي او څه پېښېدونکي. سلامونه او نیک هیلې قدرمن لیدونکو، زه عصمت ترکه یم او په دې خپرونه کې له ما سره 2 ډېر قدرمن میلمانه دي، ښاغلی نقیب تکل او ښاغلی عبدالله اسدي. تاسو تر هر څه لومړی ښه راغلاست. تکل صاحب که بحث له تاسو نه پیل کړو. جګړې یوه نوې بڼه خپله کړې ده، شدت یې پیدا کړی ده، څه پېښېدونکي دي؟ دغه ډول بریدونه څه پیغام درلودلی شي؟ د لوی ځواکمن تعالی په سپېڅلي او پاک نوم سلامونه تاسو ته، د میز قدرمن میلمه ته او ستاسو د سکرین له لوري د هیواد ټولو وګړو ته. امید ده چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وي او په دې مبارکه روژه کې د خدای جل جلاله له پرېمانه رحمتونو او نعمتونو څخه برخمن شوي وي. تاسو وګورئ چې لومړی خو د هغه شهداو کورنۍ ته چې په پرون ورځ د دوی د کورنۍ په اعضاو بریدونه وشول، عام وګړي شهیدان شول، د دوی درنو وارثینو ته د خواخوږۍ ترڅنګ د تسلیت وایمه او شهیدانو ته له پروردګار عالم څخه جنت الفردوس او د مغفرت غوښتنه کومه. راځو بحث ته. په دې اواخرو کې تاسو وګورئ چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د مکار پریبجن دښمن له لورې د هیواد د سیمې د ولایت هغه اشخاص، هغه وګړي چې عام وګړي دي، دوی روزانه خپل کاروبار کوي، ژوند کوي، هغه یو ډول وژل کیږي، له منځه وړل کیږي او د هیواد هغه اتباع چې په دې اواخرو کې دوی ښې ورځې نه دي کتلي، حتی پایتخت کې په دې اواخرو کې په روغتونونو کې هغه بریدونه چې نوی زیږنده ماشوم چې نړۍ ته سمې سترګې خلاصې کړې نه وي، مخکې له مخکې دوی ووژل شول، له منځه لاړل. دا وحشتونه، دغه داسې بریدونه، داسې تهاجمي بریدونه په دې اواخرو کې که څه هم طالبان دوی وایي چې دغه بریدونه موږ نه ترسره کوو، خو دا د طالبانو او د افغانستان د دښمن د پریبجن دښمن یوه بله دسیسه کیدلی شي چې مثال دوی دغې جګړې ته یا دغو بریدونو ته یو بل نوم ورکړي. دوی دغه مسؤلیت په ځان نه مني. همدارنګه که موږ ووایو چې په دې اواخرو کې د سولې خبرې هم روانې دي، دا خبرې اوس په دې اواخرو کې په بعضو ولایتونو کې بریدونه وشول چې دغه مسؤلیت طالبانو په غاړه ومانه. د افغانستان دغه د شته نظام ته چې اوس فعال ده، دې ته دوی مسؤلیت نه ورکول. دا هغه څه دي چې د سولې په برخه کې یو څه له چالشونو سره دا هیواد دا نظام مخامخ کولی شي او د سولې لپاره دوی په واقعیت په دروش ډول زړه نه ښه کوي او په دې وګړو زړه نه ښه کېږي تر څو ارام ژوند لري، هوسا ژوند ولري، سوله وکړي، سولې ته راشي او د سولې لارې د خور افغانستان لپاره هلې ځلې وکړي او جوړې کړي. تاسو یادونه کړله چې دښمن بعضې بریدونه ترسره کوي او مسؤلیت یې پر غاړه نه اخلي، یعنې هدف یې څه دا ډول بریدونه؟ دا خو واضح خبره ده. که موږ تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورو، کوم برید چې په دې اواخرو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره شول، په ټولنیزو رسنیو کې موږ داسې اډیو ولیدلې، داسې غږونه مو واورېدل چې د هغې تهاجمي بریدونو بشپړ مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیسته. دوی یو ډول مسؤلیت پذیره خبرې کړي دي، هلته په ټولنیزو رسنیو کې موجودې دي. دوی وایي چې دغه نن کوم برید چې وشو دا موږ ترسره کړو، په دې مسله مو ترسره کړو چې هلته دښمن و څه ډول دوی خبرې کړي. دا واضح خبرې دي. دا چې د دوی د دې نه ځانونه منع کوي چې نه دغه برید موږ نه ده کړی، نو دا یو ډول د افغانستان په خلکو باندې رحم نه کول دی. د افغانستان حتی افغانستان نظام څه چې د خلکو هغه عام ولس چې عام وګړي دي هغو ته یو ډول پریب ورکول دي. اصلا دوی نه غواړي چې سوله راشي او د سولې لپاره ژور کارونه ترسره کړي. د دې بریدونو پیغام څه کیدی شي؟ یعنې دوی په دې بریدونو سره څه غواړي ثابته کړي چې برید کوي او پړه یې پر غاړه نه اخلي؟ د دې وړاندې چې به کوم بریدونه کېدلو پړه به یې طالبانو به کولو، داعش به کولو، هرې ډلې چې به کولو مسؤلیت به یې پر غاړه اخیستل. دلته دوه خبرې دي. یو خو که موږ تاسو وایي د افغانستان دښمن دوی په واضح ډول، دوی په دروست ډول
په خپل انرژي، په خپل قوت، په خپل توان نه رادرېږي، نه راپاڅېږي تر څو په افغانستان په داشته نظام باندې بریدونه وکړي. دوی د پردیو د ګاونډي هیوادونو چې موږ پاکستان یادولی شو د هغه له لوري حمایه کېږي، له هغه وروسته دا بریدونه ترسره کوي. چې دلته دوه برخې دي، یو خو هغه وګړي چې افغانستان طالبان دي، او بل ترڅنګ هغه ټیمونه دي، هغه کمیټې دي چې د تعلیم نوم نشو ورته ورکولی او په څه ډول هغه راځي دلته په افغانستان کې فعالیتونه کوي، بیا دا مسؤلیت دوی په ځان نه مني او په دې اواخرو کې دغه ستونزې مشکلات چې راایجادېږي دا د سولې د خبرو سره په ټکر کې طالبان غواړي وښیي چې دوی تاوتریخوالی کم کړی دی او جګړه یې راکمه کړې ده. په همدې خاطر بریدونه هم نشي درولی، جګړه هم نشي درولی. برید کوي ولې دې لپاره چې بیا بیرته په خپله خبره کې دروغجن رانسي، پړی پر غاړه نه اخلي. یعنې هدف یې همدا شی دی. که موږ وګورو چې په دې اواخرو کې دوی یوازې هغه خبرې چې توافقنامې د سولې په اړه له امریکایانو سره وشولې، دوی بار دا خبره کوي چې دغه شته نظام، دغه نظام چې اوس فعالیت لري دغه مشروع نه ده او د کابل اداري نوم یې ورته ورکړلی ده چې بالکل دا غلط خبره ده. او په دې ډول دوی ځان تر اوسه چې موږ په دغه بریدونه چې دوی ترسره کوي، دوی غواړي چې ځان لا محکم او قوي وښیي تر څو خلک ورته مشروعیت ورکړي. خو د افغانستان ولس په دې اګاه ده، په دې پوه ده چې هېڅکله به دوی ته مشروعیت ورنه کړي. هغه کړنې چې دوی ترسره کوي خلک ډېر ترې ستړي شوي دي او هېڅکله به دوی ته په دروست ډول او په ښه سترګه او ښه زړه ونه ګوري. اوس چې په ټوله معنی جګړې شدت اخیستی د افغان دولت او طالبان دواړه یو نوي تهاجمي حالت ته داخل شوي دي، سولې ته هیلهمندي څومره زیاته ده یا څومره وجود لري؟ که چېرته طالبان راوچت نشي، د دې شته نظام سره خبرې ونه کړي، هوکړې ونه کړي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ونه مني او همداسې بریدونه روانو چې دوی مسؤلیت په غاړه نه اخلي، پټ پټ بریدونه کوي، غلجګي بریدونه کوي، داسې سوله راتلل به هېڅکله د افغانستان وګړو لپاره را نشي. یعنې موږ یا شخصا تاسو په هغو څه باندې باور لرئ چې عیني واقعیتونه دي، که په هغو سوله باندې چې یوازې په رسنیو کې موږ خبرونه اورېدلي دي، په څه باندې باور ولرئ تاسو لرئ او خلک په څه باندې باور ولري؟ ما مخکې هم یادونه وکړه چې د افغانستان ولس سخت د سولې ارمانجن او تږي دي. که چېرته طالبان وي، دغه که موږ وګورو په افغانستان کې د شته نظام چې همدا اوس فعالیت لري، ټول تکلیفونه زحمتونه دوی ګاللي دي. دغه شته خلک ولس چې دا ټولنه چې موږ ورته ویلی شو، تکلیفونه زحمتونه دوی ګاللي دي. را دې شي دغه طالبان او دغه خلاف ډلې دې راشي کېدي، د خلکو سره دې کېدي، د نظام سره دې کېني، دوی سره دې خبرې کوي. دې ته څه حاجت شته چې تاسو ځئ له امریکا سره توافقنامې جوړوئ، ترتیبوئ، د هغه مطابق بیا تاسو راځئ سوله راولئ. دا یو ډول سولې ته زړه نه ښه کول دي او دوی نه غواړي چې سوله په دې ډول راشي او د افغانستان په دې خوار ولس یې زړه بد شي تر څو دوی په هوسا او ارامه ژوند ولري او ښه راتلونکی ولري. ډېره مننه تکل صاحب، بیا هم تاسو ته راګرځو. اسدي صاحب، تاسو په څه باندې باور لرئ؟ هغه جګړه چې عملا روانه ده او شدت یې پیدا کړی ده او که په هغه سوله چې یوازې په رسنیو کې مو خبرونه اورېدلي؟ سلام تاسو ته او د میلمه ته او ټول لیدونکو او اورېدونکو ته. د هغه شهداو په روح کې اول درود وایم چې د افغانستان د نننۍ په حالت کې او په نننۍ جګړه کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي، د هغه شهداو په روح کې درود وایم او د دغه حوادثو مجروحین ته د عزت منان څخه شفای عاجل او کامل غواړم. راځو بحث ته. اول موږ تاسو باید دغه یو فکر وکړو، دغه صلح اول که په صلح په معنا باندې موږ تاسو پوه شو، وصلح خیر، صلح اول خپله بهترین ده. اما صلح د چا سره؟ څوک صلح کړې ده؟ د کوم نظام سره یې صلح کړې ده؟ موږ او تاسو دغه شهیدانو، طالبان راغی د امریکا حکومت سره د صلح لاسلیک کړله، اما دننه په نظام د افغانستان کې 1% تغیرات موږ او تاسو ونه لیدله، په دې اساس چې امریکا نه غواړي چې افغانستان کې صلح راشي. ځکه که طالبان وغواړي چې مستقیمه مذاکرات د افغانستان د حکومت سره پیل کړي، د افغانستان کې چې د 18 کاله جګړه روانه وه، د دوی ولې هدف مستقیمه هغه خارجي ملک نه وه، هغه امریکایي نه وه، دوی باید هدف او ټارګټ هغه وه. ولې د ما مظلوم غیر ولس د افغانستان امنیتي ځواکونه پکې مړ کېدله؟ نن سبا چې د افغانستان خاوره ده او د افغانستان د خلک سره باید دوی سوله وکړي او طالبان باید راشي دغه میز کې کیني د افغانستان د حکومت سره. موږ او تاسو دغه شهیدان یو. سوله وشو د امریکا سره، اما دننه په نظام د افغانستان کې 1% تغیرات موږ تاسو ونه لیده. هماغه جګړه، هماغه بدبختی چې په افغانستان په مظلوم ملت باندې روانه ده، هماغه لا شدت پیدا کړله، لا د موږ تاسو بېوزله خلک پکې وژل کېږي. روزانه موږ تاسو دغه شهیدان یو چې څو ورځې مخکې ډېر حوادث موږ تاسو شهیدان وو.
چې هغه ماشومان چې نوی پیدا شوی سترګې دنیا ته راوتلی وو هغه بیرته په یو نوه خاموشه شو. او نن سبا دا جګړه چې روان ده دا د خارجي لاسونه ده. خارجي لاسونه په دې کې دخیل ده. افغانستان کې دوی نه غواړي چې سوله راشي او طالبان که وغواړي اوس موږ تاسو شاهدان د دغه یو چې طالبان همدغه څو ځلې تاکید په همدغه خبر و چې د افغانستان حکومت دغه ته آماده نه ده چې موږ سره سوله وکړي او د مذاکرات په میز کې کینی. ځکه په دې اساس دوی غوښتل چې د 15,000 زنداني د طالبان چې د دوی په افغانستان حکومت باندې راخوشي کړي. اما د افغانستان حکومت په دغه غوښتنې د دوی ومنله. ویله که مثال که طالبان وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي او په دغه 15,000 زنداني په اساس افغانستان کې سوله راتلونکې ده موږ آماده یو چې دغه 15,000 زنداني راخوشي کړو. اما بدبختانه چې څومره د تعداد د زندانیانو موږ تاسو د حکومت د افغانستان راخوشي کړله دا بیرته یو قوي نیروی راایجاد شو د افغانستان د حکومت په مقابل کې. او موږ تاسو نن ګورو چې هغه جنګونه چې د دوی روانو لا قوي شو او لا شدت وبخله او د افغانستان مظلوم او غیر ولس ته صدمه نور وارده کړله. او که سوله راځي سوله باید د افغانستان د حکومت سره راشي. دوی باید تمرکز په همدغه وکړي. د دوی هدف باید دغه وي چې راشي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي. دا سوله چې موږ تاسو خیالي او بازاري سوله چې موږ تاسو نن سبا ګورو هیڅ کوم نتیجه یې ورنه کړه. د افغانستان حکومت دپاره ښه نه ده. افغانستان حکومت باید په دې باندې متيقنه شي. باید خپله جګړه چې دوی توقف کړی وو او دښمن راتله په موږ تاسو په مظلوم ولس باندې حملات ایجادوله. د افغانستان حکومت باید نور پوه شي او نور د دفاعي حالت نه ووځي. خپله مبارزه باید پیل کړي ځکه دښمن په هر حالت کې کیدونکی دی چې راشي او خپله هدف ته ځان ورسوي. مشخصا له سولې نه مو تعبیر څه دی؟ سوله په څه معنی ستاسو په نظر باندې سوله څه شی ده؟ صلح یعنی هدف مې دا ده چې هغه سوله چې افغانان یې غواړي هغه څه ډول سوله غواړي؟ د افغانستان غیر او مظلوم ولس همیشه د سولې تږی و. سولې تږی نه هدف دا ده چې جګړه ودرېږي او دغه ښکېل خوا چې موږ تاسو طالبان د دوی راشي د موږ تاسو په خپل منځ کې یو ورورګلي ایجاده شي. په خپل منځ کې په یووالي او اتفاق حکومت وکړو او په یووالي په اتفاق باندې خپل ژوند پیل کړو. اما بدبختانه چې دلته خارجي دسیسې ده خارجي ممالک ده چې نه پرېږدي چې په نن د افغانستان کې سوله راشي. همدغه حالت چې اوس روان ده دا موږ داسې یوې سولې ته رسولی شي چې په افغانستان کې جګړه ودرېږي او طالبان او د افغان دولت سره یو ګډ نظام رامنځته کړي او افغانان یو ارام ژوند ولري. زه د همدغه ځای نه غږ کوم که طالبان په حقیقت کې وغواړي چې سوله راشي په افغانستان کې هدف د دوی دغه تمرکز په دې ډیر باندې نه وي چې د 15,000 زنداني دوی راخوشي شي. دوی یو راشي د مذاکرات د سولې کې کینی په میز باندې کینی خپله چې د افغانستان کوم د مظلوم ولس کوم غوښتنه ده د افغانستان حکومت کوم غوښتنه ده د هغه غوښتنې دوی ومني او افغانستان حکومت د هغوی غوښتنې ومني. په دغه اساس راځي چې دوی په خپل منځ کې باید کینی. که دوی په خپل منځ کې کینی یو پل ارتباطي او د امریکا حکومت یا وزیر د نماینده خاص د امریکا خلیلزاد چې راځي او پل ارتباطي کیږي دا زمینه ساز د دې نه ده. موږ تاسو دغه شهیدانو چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې ډېر کوشش وکړ. دغه نن سهار هغې پمپیو مثال کابل ته راغلی ده او جداګانه ملاقاتونه یې درلوده د غني څخه او ډاکټر عبدالله څخه چې دا د ما په نظر او د خوشبین په دغه توافق وشو د نن د حکومت د افغانستان کې وشو صحیح شو. اما دغه دواړه جانب رهبري د حکومت څخه زه غواړم چې دوی باید داسې یو کار وکړي داسې یو طرحه جوړه کړي داسې یو اجماع رامنځته راوړي چې په هغه اجماع کې ټول د افغانستان غیر ولس پکې سهم ولري او ټول اقشار د افغانستان په دې کې ځکه طالبان په دغه مورد کې خپل اشاره درلوده وایي موږ خپله جنګونه په دغه اساس باندې شروع کړله چې د افغانستان حکومت آماده د ده نه و چې موږ ته هیات مذاکرات کننده تشکیل کړي او هغه راته راوستوي او موږ سره د مذاکرات په میز کې کینی. اما زه د حکومت د ما په اند زه دغه یو نظریه لرم چې د افغانستان حکومت باید داسې یو اجماع رامنځته کړي چې په هغه اجماع کې ټول د افغانستان ولس پکې سهم ولري او ټول په یو قوي هیات دوی را جوړ کړي چې دوی لاړ شي هغه د سولې مذاکرات چې دوی کوي د هغه د یو مثبت نتیجه ورنه واخلي. تاسو د بندیانو د خلاصېدو یادونه وکړه. مخکې داسې ویل کېدل چې واقعي بندیان آزاد سي موږ به سولې ته نور هم نږدې سو او د هغه تر څنګ ممکن بین الافغاني مذاکرات شروع شي او یو د باور او اعتماد فضا رامنځته شي. اوس د بندیانو د آزادېدو پروسه پیل شوې ده تر ډېره زندانیان هم خوشي شوي دي ولې د هغه تر څنګ موږ نور هم د بې باورۍ فضا ته تللي یو موږ نور هم د تیزې او د یوې شدیدې جګړې شاهدان پاتې شوي یعنې څه معنا؟
زندانیان د طالبانو چې کوم راخوشي کړل د افغانستان حکومت اول دغه تاماده نه و چې د 15 زنداني د طالبان راخوشي کړي. هغوی غوښتل د افغانستان حکومت غوښتل چې دوی باید راشي دا موږ سره کینې مذاکرات په میز کې او موږ سره د خپله طرح راوړاندې کړي، موږ به خپل طرح راوړاندې کړو ورته چې هغه ته موږ یو نتیجې ته ورسېږو. بعد له هغه موږ آماده یو چې د 15 زنداني راخوشي کړو. اما بدبختانه چې طالبان په کوم حد چې دوی تړلی و، کوم هوډ چې دوی کړی و، په هغه باندې دوی په خپل دریځ باندې ولاړ نه و. په یو ناوه باندې دوی په همدغه مسلې را کلک کړله او خپل ډېر تعداد د زندانیانو راخوشي کړله او هغه اوس سبب د دغه شو چې یو قوي نیرو د افغانستان د حکومت مقابل کې راوچت شي. د زندانیانو راخوشي کېدل د سولې پروسې په ګټه و او که په زیان تمام شو؟ که طالبان دغه ته آماده و چې سوله په افغانستان کې راشي، دا یو ښه لاره و چې دوی په افغانستان حکومت باندې باور یې درلودله. اما بدبختانه چې دوی دغه آماده د دغه کار ته نه ده. که دوی حقیقي سوله ته آماده یي، دغه بهترین فرصت و طالبان ته چې د افغانستان حکومت دغه ته آماده ده چې سوله په افغانستان کې راشي. په هر شکل چې د افغانستان حکومت آماده ده چې سوله راشي، اما دوی بدبختانه چې آماده دغه کار ته نه و، په خپل زندانیان راخوشي کړل او اوس یو قوي نیرو ایجاد شوی ده د افغانستان حکومت په مقابل کې. روزمره جنګونه، حملات شدت کیږي او د افغانستان مظلوم ولس دغه صدمه ګوري. یعنې ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه فشارونه چې واردولي چې باید زموږ زندانیان راخوشي شي، په دې هدف باندې چې خپل جنګیالي او جنګیالي ډلې قوي کړي، هدف یې دا نه و چې د باور او اعتماد فضا رامنځته کړي او سولې ته ورسېږو. ستاسو هدف همدا شی؟ دقیقا که طالبان غوښته چې سوله په افغانستان کې راشي، باید اول دوی راتله د افغانستان د رهبري د حکومت څخه د افغانستان سیاسون باید په دې کې ښکل وای. دغه باید د افغانستان رهبري پکې وجود درلوده چې دوی مذاکرات د سوله کول د امریکا سره په کوم خاوره کې سوله کوله، خو د افغانستان په خاوره کې کوله. دلته خو د افغانستان حکومت مطرح و. باید دوی که سوله کول، خو د افغانستان حکومت باید په دې کې سهم، بیشترین سهم د افغانستان حکومت باید په دې کې وای. اما بدبختانه چې افغانستان حکومت په دې کې دخیل نه و. سوله یو خیاباني سوله راغی او چې موږ تاسو وګورو چې هېڅ کوم نتیجې د افغانستان مظلوم ولس دپاره د افغانستان حکومت دپاره یې ورنه کړله. ډېره مننه اسدي صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو. تکل صاحب که وګورو دې خواته یو اجماع تشکیل شوې ده، د مصالحې عالي شورا رامنځته شوې ده، د هغو برسېره یو ځل بیا خلیلزاد سفرونه پیل کړي دي د سولې لپاره. طالبان هم ډېره لیوالتیا ښیي هر لحظه یا هر ځل چې اعلامیه ورکوي چې باید د دوحې د تړون ملاتړ وشي او د دې تړون له لارې موږ کولی شو سولې ته ورسېږو. یعنې په افغان دولت امریکایان او طالبان په ظاهر کې ټول د دې شعارونه ورکوي او داسې لیوالتیا ښیي چې ګواکې دوی تر هر چا سولې ته لیواله دي او سولې ته ډېر کار کوي. ولکې د عمل په میدان کې وګورو هېڅ څرک نه لګېږي د دې چې دوی رښتیا سولې ته لیوال دي یا عملا د سولې لپاره قدمونه پورته کړي. یعنې د دوی په دغو شعارونو په دغو کړنو باندې تاسو هم شک لرئ که نه لرئ، نو ولې په عمل میدان کې نتیجه نه معلومیږي؟ مطلقا ترکي صاحب که ووایي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه ده چې په افغانستان کې په کوم ډول وحشت ترسره نه شو، د وحشت کومه نمونه ترسره نه شوه، کوم ډول ظلم ترسره نه شو. اخر دغه زموږ چیغه تر کومه ځایه لاړه، تر کومه ځایه موږ وژړېږو، تر کومه ځایه موږ خلک دفن کړو، تر کومه ځایه موږ مظاهرې وکړو، تر کومه ځایه موږ راووځو، موږ بیخي ستړي شوي یو. طالبان نه غواړي چې سوله وکړي. طالبان که چیرته په واقعي ډول سوله غواړي، سوله وکړي، را دي چې دغه د افغانستان د 34 ولایتونو څخه دلته ټول استازي لري، هر یو ولایت استازي لري، ټول استازي دې راټول شي، د هغو سره د کینې د افغانستان د شته نظام چې همدا اوس فعاله ده، دوی یو پلاوی د ورسره وي په ګډه دوی د سره کینې. سمه ده، درسته دوی د امریکا سره توافق امضا کړه که چیرته طالبان جمع د افغانستان حکومت او جمع دغه عام وګړي دوی خپل منځو کې لاسونه سره یو کړي، خبره سره یو کړي، همغږي شي، زه مطمئنه یم چې امریکا ته دوی ځواب ورکولی چې تاسو زموږ له هېواده لاړ شئ، ووځئ، دغه ملک ته موږ ته پرېږدئ، موږ یې په خپله د آبادولو تکلونه او ارادې لرو تر څو په آینده کې یو ودان او آباد افغانستان ولرو. خو تاسو وګورئ چې په دې اواخرو کې دا کوم ظلمونه، دا کوم وحشتونه چې ترسره شول، آیا دغه انسانیت ایجابوي چې په دې ډول کارونه ترسره شي؟ آیا دا د انسانیت پای نه و؟ هر څه چې ترسره کېږي په دروز ډول، په واقعي ډول، په رښتیني ډول، طالبان نه غواړي چې راشي سوله وکړي. دوی یو ډول د هغه مرکچي پلاوي، هغه کسان چې مثال دوی په قطر کې ناست دي، دوی معاشونه اخلي، دوی په یو ډول تنبیه کېږي، دوی د هغه خبرې چې جدي خبرې کوي د افغانستان دغه شته نظام ته نامشروع حکومت او دولت وایي، دا هغه څه دي چې دوی په خپل د کوم دریځ چې لري په دې دغه خلک چې دي، خلک د عام وګړي، عام خلک د افغانستان دوی بار بار ملامته کړي دي
او نور هم دوی غواړي د افغانستان د خلکو په منځ کې هغه محبوبیت خو هسې نه لري، نور هم دغه د محبوبیت فضا له منځه یوسي. نو دغه ستونزې مشکلات تاسو یادونه وکړئ چې طالبان د سولې اراده نه لري. بل لوبغاړی د دې پروسې چې د هغه امریکا ده چې ډېر تسلط هم لري او ډېر اهمیت هم لري او په ډېر قوت سره په دې پروسه کې رول لوبوي، د هغوی په اراده باندې څومره شک لري، څومره رښتینې دي امریکایان د سولې پروسې ته؟ امریکا لکه څنګه چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې هغلته میشته ده، دوی هغلته فعاله ونډه لري، دوی خپلې پروژې لري. همداسې په افغانستان کې هم دوی پروژې لري، د پروژو له مخې دوی مخته ځي. لکه څنګه چې دغه توافقنامه ترسره شوله، دې توافقنامې باور چا وکړ، دې توافقنامې مسؤلیت چا په ځان ومنه چې ګویا د توافقنامه امضا شته، له هغې وروسته یوازې په امریکایانو د بریدونه نه کېږي او په افغانستان پوځ افغانستان په نظام باندې بریدونه کېږي. دا یو ډول امریکا خپله له طالبانو سره او افغانستان د حکومت سره ډېره غټه جفا کوي، ځکه دوی خپل ځانونه حفظ کړل، دوی خپل ځانونه وساتل، دې ترڅنګ افغانستان یې په خوله کې ورکړل. اوس په دې اواخرو کې ټرمپ خبره کوي چې موږ به خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکوو، دې ترڅنګ په افغانستان کې زموږ د امریکایانو د پوځیانو له شتون څخه طالبان یو ډول استفاده کوي، مثبت استفاده کوي. دا هغه څه دي چې امریکا خپله پروژه تر څو پای ته نه وي رسولی، هېڅکله طالب هسې غولوي، هېڅکله طالب ته دا هوکړه د زړه له قوله نه ورکوي او طالب همداسې پاتې وي او طالب همداسې د پردیو په اشاره چې ګاونډی هېواد پاکستان د هغوی په اشارې به دوی مخته ځي، فعالیتونه به ترسره کوي، د افغانستان خلک به وژني، دا وحشت، دا دهشت، دا بربریت او دا ظلمونه به په افغانستان کې جریان ولري. خو د دې ټولو د حل لپاره تر څو د افغانستان د خلک راپورته نشي، د افغانستان د خلک یو مستحکم پاڅون ونه کړي، یو قیام ونه کړي، په دې ډول نشي کېدلی چې افغانستان د خلکو ته د افغانستان دغه خلکو ته چې دوی خلاف جنګیږي یا فعالیتونه کوي دوی ته یو قناعت بخش ځواب ورکړي. نو دوی هېڅکله ټکل صاحب که راته ووایاست تاسو د طالبانو په اراده باندې شک لرئ، تاسو د امریکایانو په اراده باندې شک لرئ چې ګویا کې دوی سوله نه غواړي، د افغان دولت په اراده باندې څومره باوري یاست او څومره شک لرئ؟ د 15 کلنه تیره دوره کې تاسو وګورئ چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د 2 ورځو لپاره اوربند چا وکړ، خو اوربند کې خو طالبانو ورسره هوکړه کړې وه. خو هلته ګوره دغه سرچینه چا راواخیستله، د خبره چا راپورته کړله، دغه کړنه چا ترسره کړله؟ په دې کې د طالبانو مشران جمع د افغانستان نظام خپله منځو کې سره یو شول، اوربند یې رامنځته کړه، دغه د خلکو هیلې امیدونه ولیدل طالبانو، چا یې موږ سره مینه لري نه لري، موږ محبوبیت په ټولنه کې لرو او که نه لرو. که چېرته د همغه مطابق اوربند اوس هم همداسې سره کښېني، خپله منځو کې خبرې وکړي، زه مطمئن یم چې د افغانستان ټول وګړي، ټول اتباع به د هېواد دغو مخالفینو ډلې ته چې طالبان نوم ورته ورکړل شوی ده، دوی به د خلکو په زړونو کې محبوبیت پیدا کوي، دوی به راځي د شته نظام سره په همکاره امریکا ته به ځواب ورکوي چې تاسو زموږ له هېواده ووځئ، موږ یو کلک قوي نظام یو، او همداسې نور هېوادونه چې افغانستان ته راځي هغو ته به کلک دریځ ښایي، هغو ته به کلکه ماتې ورکوي او په آینده کې موږ یو سوکاله، آباد، سرلوړی او منظم افغانستان ولرو. په ټوله کې تاسو مشخصا خپل دریځ روښانه کړی، د افغان دولت په اراده باندې څومره ډاډمن یاست، څومره باوري یاست؟ که چېرته تاسو باوري یاست د افغان دولت په اراده باندې چې هغوی سولې ته اراده لري، پس عملي کارونه یې څه کړي دي؟ کوم راته د عملي اقدام په توګه یې راته ښودلی شئ؟ تاسو وګورئ په افغانستان کې اول خو د دې خلکو په کړنو زه وغږېږم چې د عام د ټولنې خلک، د ټولنې اتباع، د ټولنې وګړي چې دوی تقریبا د نن 2-3 کاله مخکې، د 1 کال مخکې دوی لوڅې پښې د یو ښاره بل ښار، د یو ولایت بل ولایت، د یو ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته په لوڅو پښو دوی مزلونه وکړل. آیا طالبان د دوی دغه زحمتونه نه ګوري؟ آیا دوی طالبان دغه تکلیفونه نه ګوري؟ طالبان وایي چې خپله څو ځله ادعا کړې ده چې خپل افغان دولت ستونزې جوړوي، د سولې پروسه کې خنډونه را منځته کوي، او څو ورځې مخکې اعلامیه چې یې خپره کړې وه په هغې کې ویلي وو چې یوازینۍ لار دا ده چې افغان دولت یا په ټوله کې د دوحې له تړون نه ملاتړ وسي او که هغه عملي کېږي موږ به سولې ته رسېږو. یعنې افغان دولت مطلق په دې تورن ده چې هغه د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي طالبان لوري. تاسو په دې اړوند څه نظر لرئ؟ شته نظام او دغه رئیس جمهور او دغه نظام البته دوی تقریبا کله چې ټاکنې ترسره کېدلې، دوی واضح پیغامونه د ټولنیزو رسنیو، د دې مطبوعاتو، د دې رسنیز ډګر څخه رئیس جمهور خپله تقریبا دغه بار خبرې وکړلې چې راځئ راشئ موږ سره په ټاکنو کې برخه ولرئ.
طالبانو ته مخالفو ډلو ته حتی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لکه څنګه چې راوسته همداسې طالبانو ته هم د بلنه ورکړه چې راځئ راشئ زموږ سره په ټاکنو کې برخه ولرئ چې څوک به ناکام بریا او ناکامي به څوک مومي راځئ موږ سره برخه ولرئ. خو په دې ټول ولس هم خبر ده، په دې ټول ولس هم پوه ده چې طالبان که چېرته راشي په دې ټاکنو مشروعیت نه ورته ورکوي. نو هغه محبوبوالی که چېرې دوی غواړي چې د خلکو په زړونو کې ولري، راد شي د افغانستان له نظام سره د خبرې وکړي د سولې، تر څو د افغانستان خلک هوسا او ارامه ژوند ولري. ډېره مننه تکل صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو. اسدي صاحب، هغه د سولې اوږده پروسه چې یو پړاو یې د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون د هغه ترسره شوی، دویم پړاو یې بین الافغاني مذاکرات دي چې په راتلونکي کې کېدی شي ترسره شي. دا پروسه موږ په کوم لوري بیایي؟ یوې سولې ته م رسولی شي ستاسو په نظر باندې؟ مشخصا نتیجه به ورکړي نه به یې کړي ورکړه؟ مشخصا راته ووایاست دا پروسه موږ پر کوم لوري به وایي؟ موږ او تاسو که وګورو نن سبا دننه د افغانستان په نظام کې ډېر مشکلات وجود لري. د افغانستان خپله رهبري د حکومت چې ده دوی آماده و سولې ته، اما په یو داسې یو طرح یې وړاندې نه کړله، داسې یو سیستم دوی برابر نه کړله چې دوی هغه واقعي سولې ته ورسېږي. ځکه په دې اساس چې طالبان د موږ تاسو دغه شهیدانو او طالبان په دغه افغانستان حکومت باندې خپل غږ وکړله چې تاسو که سولې ته آماده یې، که تاسو موږ سره سوله کوئ، موږ خو د امریکا سره خپل تړون لاسلیک کړه، اوس نو تاسو خپل هغه هیات چې دغه تشکیل کننده هیات هغه موږ ته هغه کوي او 15 زنداني باندې دوی فوکس و چې د 15 زنداني باید راخوشي کړي. اما بدبختانه چې دلته موږ تاسو ډېر مشکلات سره روبرو یو، ډېر مشکلات موږ تاسو ته ایجاد شوی ده چې موږ تاسو نشو کولی د واقعي سولې ته ورسېږو. دلته د نن په افغانستان په خاوره باندې معامله صورت کیږي، خیل خواته پاکستان، نور خواته ډېر نور خارجي ممالک ده چې دلته د افغانستان کې ته موضوع ته نه د نن په افغانستان کې امریکا او طالبان او افغانستان نه ده، دلته نور خوا هم خیل ده. په دغه مذاکرات کې مو تاسو ولیده چې د افغانستان هیات پکې نه و، اما د پاکستان هیات په دې کې ډېر فعاله سهم درلودله. مشخصا که بیرته دا پوښتنه زه له سره وکړم هغه چې له تکل صاحب نه مې کړې، تاسو د افغان دولت، د امریکا او د طالبانو څوک دې پروسې ته ژمن دي؟ د چا ارادې سمې دي، د چا ارادې ناسمې دي؟ که مشخصا په لنډ ټکو کې هم دا خبره راته وایي، بیا بل بحث. د افغانستان غیر ولس، د افغانستان مظلوم ولس، د افغانستان هغه ولس چې د 40 کاله په دوی باندې جنګ تحمیل و، دوی آماده ده چې سوله وکړي. دوی آماده دي، حکومت آماده ده، حکومت آماده ده، اما هغه طرحه چې باید واقعي وشي، هغه طرحه چې دوی باید جوړه کړي، هماغه ته دوی رسېدل په نظر ستونزې لري. طالبان آماده دي؟ طالبان آماده نه ده. که طالبان آماده وي، طالبان باید په خپل هغه دریځ باندې ولاړ وي، موږ جنګ ته مثال خاتمه ورکوو. د دوی اراده تاسو ته سمه نه ښکاري؟ بالکل. امریکا اراده څنګه ارزوي د دې پروسې په اړه؟ د امریکا که سوله وکړه، امریکا د خپل هدف دپاره د طالبان سره خپل لاسلیک وکړه. امریکا خپله دلته موږ تاسو ولید یو خیاباني سوله وشوه افغانستان کې. بل یو ډېره اساسي او مهمه پوښتنه، هغه پروسه چې دوه مهم لوبغاړي طالبان او امریکا هېڅ اراده د سولې نه لري، او هغه دغه ترڅنګ افغان دولت هغوی هم ستاسو په نظر باندې ستونزې لري، یعنې په یو شکل نه په یو شکل آماده نه دي سولې ته. پس دا سولې پروسه په دروغو روانه ده؟ سوله که حقیقي سوله مبادل وایي، که موږ تاسو د حقیقي سولې موږ لیدل د افغانستان کې د سوله، خو موږ تاسو به دغه عملات نه لیدله. روزمره تاسو خپله ګورئ چې څه حال ده په د افغانستان په نظام کې. که دوی واقعي سولې ته آماده دي، خو ولې دغه جنګ دلته د نن په نظام د افغانستان کې جریان لري؟ ولې د مظلوم ولس پکې وژل کېږي؟ ولې د مظلوم خواره غریب ولس پکې وژل کېږي؟ تاسو وګورئ د افغانستان ولس څومره بېوزله شو، څومره بیچاره شو، د چا د لاسه بیچاره شو، د حکومت د رهبري بیچاره شو. موږ او تاسو دغه شاهدان یو چې نن سبا د افغانستان رهبري د حکومت راغی خپل منځ کې نه نظام درته ښیم چې دوی توافق په خپل منځ کې وکړله. بدبختي چا ته ایجاد شو؟ د افغانستان مظلوم ولس ته وشو که نه؟ دغه انتخابات راغی، هر نوع تبعیض او نژادي قوم پرستي دا دوه ښکیل رهبري د حکومت چې اوس په لاس کې لري، دوی د افغانستان په منځ کې راوسته، د افغانستان د خلک په منځ کې دا ایجاد کړله. اما نن سبا ګورو چې دوی راغی یو تور په میز باندې کېناسته، د تور په میز کې دوی خپله لاسلیک کړل او خپل هدف ته دوی ځان ورسوله. تباه څوک شو؟ تباه خو زه او ته او د غریب ولس شو. یو بله پوښتنه، تاسو یادونه وکړله چې د دې پروسې درې واړه لوبغاړي ارادې سمې نه دي او دوی سوله نه غواړي، یعنې په دې معنا چې دا پروسه یې په درواغو روانه کړې. پس دا پروسه یې په درواغو روانه کړې ده، دومره اوږده پروسه یې څه په خاطر باندې؟ دلته د دوی هدف و، د ما په اند طالبان که غوښتل چې مثال سوله ته دوی ورسېږي، دوی
هدف د طالبان دغه و چې دوی دلته د موږ تاسو په زندانونو کې د طالبان ډیر سیاسي بخشونو سیاسي افراد پکې بندیان وو. د دوی هدف دغه و چې اول فوکس او دغه تمرکز په دغه موضوع باندې کوله چې مثال اول زر تر زره باید د 15 زنداني راخوشي شي. که دوی سولې ته آماده وو د 15 زنداني خو نن یا سبا راخوشي کېدل هدف کوم داسې جدي موضوع نه و. د افغانستان حکومت خو مثال دغه ته آماده و چې د 15 زنداني راخوشي کړي. اما که دوی په واقعي ډول وخت چې سولې ته راشي باید دوی راتله په میز کې کېناسته. دوی به خپل هغه طرح وړاندې کوله د حکومت د افغانستان سره. افغانستان حکومت به هم جار مقابل ته طرح وړاندې کوله چې دوی خبرې او نتیجې ته ورسېدله. بیا د 15 زنداني موضوع کوم داسې جدي نه و. د افغانستان حکومت هم په دې قبال کې خپل اشاره درلوده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونه یا مختلفو افراد زر کسان طالبانو په نس کې بندیان ده. دوی هم غوښته چې موږ بندیان راخوشي او موږ د 15 زنداني آماده چې دومره خوشي کړو. اما طالبان که دغه ته آماده وای دوی باید راتله اول خبرې او اترې به یې کوله. خپل دغه طرح به وړاندې کول خپل تحلیل به یې څه غواړي افغان دولت و طالبانو خصوص په نظر هدف چې بندیان خوشي سي؟ امریکا څه غواړي؟ د امریکا هدف خو اول نه موږ تاسو ګورو چې دغه نظام نه سوء استفاده کوي بلکې تنها د افغانستان د نظام نه د هر چیرته چې دوی تللی د خپل هدف دپاره کار کوي هغه دغه ته آماده نه دی چې افغانستان کې سوله راشي. ځکه په دې اساس باندې چې موږ تاسو دغه ګورو چې دوی وزیر د خارجي راغی په دې کې هلې ځلې وکړله. خلیزاد راغی د دوی نماینده پکې هلې ځلې وکړله. او اوس چې راغی دوی او څه وخت کېږي چې مثال دلته جنګونه شدت پیدا کړي ده جنګونه په افغانستان کې شته. دوی خپله یو ګوښهنشینه شو بیرته دوی لاړ خپله ځان ته یو ځای وټاکله. اما نن بیرته راغلی دی بیا په دې کې یو برنامه راوړې دی بیرته یو طرح وړاندې چې موږ اوس آماده یو موږ باید دواړه جانب نه غواړو چې دوی د سولې خبرو اترو ته آماده شي. که دوی وختله دغه باید دوی طالبان سره هوکړه وکړه دوی طالبان سره سوله وکړه. دوی باید طالبان باندې فشار راوسته چې دغه مظلوم ولس چې تاسو وژنئ دغه باید تاسو خاتمه ورکړئ. دغه ته باید د پای ټیکه کېږدئ. همدا مظلوم ولس چې تاسو یادونه کړې کوئ چې د دې دروغجنې پروسې ته هیله مند یا ورته ناست دي او هلته درې لوبغاړي دي چې په هېڅ وکې اراده د دې نه لیدل کېږي چې سوله وکړي. د دوی لپاره څه پکار ده؟ همدا مظلوم ولس دی همداسې مظلوم پاتې سي غوږ دې ورته ونیسي څه دې وکړي؟ نه خیر زه د همدغه ځای نه غږ کوم. همیشه مې په خپل بحثونو کې ویلی په ځوان نسل باندې غږ کوم. په هغه نسل باندې غږ کوم چې دوی همت لري دوی کولی شي چې هر نوع نظام ته تغییر ورکړي. موږ او تاسو دغه شاهدان په د ټول د جهان کې چې ګورو ځوانان هر څه کولی شي. زه په هغه ځوانانو باندې غږ کوم چې نور هغه خاموشي مه اختیاروئ. نور د خدای په لیاز راجګ شئ خپل غږ پورته کوئ خپل هغه حق وغواړئ. ځکه موږ او تاسو دغلته خاموش پاتې یو تر اوسه پورې خاموش پاتې یو. دغه ظلم وحشت چې موږ او تاسو باندې جریان لري دا به 40 کاله جریان شوی دا به نور هم جریان پیدا کیږي. او دغه موږ نسل چې لوی شو په جنګ کې لوی شو نوی نسلونه به په جنګ کې لوی کیږي. که دغه ځوانان راجګ نشي او دغه موږ او تاسو باید ګیله ونه کړو د رهبري حکومت څخه ځکه دوی خپله منافع په خطر کې اچول کیږي. که دوی خپل منافع د دوی د هدف ده دلته موږ او تاسو په دغه انتخابات کې موږ او تاسو ولیدل چې دوی نه غواړي چې د افغانستان د خلک لپاره کار وکړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان د خلک اراده د خلک کوم وختونه چې د هغه ته دوی احترام کړي. اما دا موږ او تاسو باید خاموشه پاتې نه شو. زه په نوی نسل باندې غږ کوم په نوی ځوانانو باندې غږ کوم. موږ او تاسو همیشه چې خپل غږ پورته کړی ده په یو نوع باندې موږ او تاسو خاموش شوي یو. دا رهبري د حکومت په یو نوع هغه ځوان خاموش کړی ده. خو زه دغه ځای نه غږ کوم چې ځوانان باید راویښ شي. ځوانان خپل غږ پورته کړي. ځوانان کولی شي دغه نظام ته تغییر ورکړي. که دوی راجګ شي دوی راشي ځوان کولی شي چې یو نوې مفکوره لري نوې ذهنیت لري او غواړي چې د افغانستان د کوم حالات چې موږ تاسو باندې جریان لري دوی نننۍ حالات دوی ګوري دوی سم ارزیابي نه دغه حالات نه کوي. دوی کولی شي چې خپل د وطن لپاره فکر وکړي. ډېره مننه اصلي صاحب. بیا هم تاسو ته راکړو زه تکل صاحب تاسو که راته ووایاست د توافقنامې را په دې خوا د افغانستان جګړې نوې بڼه خپله کړه. دا جګړه دغه نوې بڼه چې خپله کړې ده یعنې د دې پروسې لوبغاړو غوښتل چې همداسې یو حالت رامنځته کړي که نه په غیر ارادي شکل باندې داسې یو حالت ځینې رامنځته سو؟ د طالبانو له امریکا سره د توافقنامې وروسته طالبان یو ډول لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ځان همداسې نیولی ده. دوی افغانستان حکومت حتی هغه پلاوي ته چې په توافقنامې کې دوی ورغلي وو هلته یې ورته برخه ورنه کړله هلته یې ګډون ونه کړه. دوی دغه کوم فعالیتونه چې ترسره کوي د کوم کارونه چې ترسره کوي طالبان البته دا یوازې د افغانستان د حکومت د افغانستان د دولت لپاره ترسره کوي. دوی بل هیڅ هدف او موخه نشته. یوازې دوی غواړي چې
لکه څنګه چې مخکې خپل هغه وحشت او دهشت خلکو ته ښوولی و، اوس یو ځل بیا غواړي چې د دې وحشت او دهشت په سرته رسولو کې د افغانستان دغه نظام ته ځان ثابت کړي چې موږ یو څه یو او باید خپل امتیاز ترلاسه کړو. په دې اواخرو کې دغه غټ بریدونه لکه په پکتیا کې په ځینو نورو ولایتونو کې چې بریدونه ترسره شول، د دې مسؤلیت دوی ومنه، دوی دغه کار موږ ترسره کړی ده. دا واضح خبره ده چې په ټوله کې طالبان بریدونه ترسره کوي، افغان دولت تهاجمي حالت ته تللی، د امریکا د هر څه څاري او هیڅ عکس العمل هم نه کوي، یعنی داسې اعلامیه ورکوي ولې په عمل په میدان کې هیڅ نه دي سوي، جګړه یوه نوي پړاو ته داخله سوې. هغه چا چې دا پروسه طرح کړې وه، هغه پروسه ډیزاین کړې وه، یعنی د هغوی هدف دا شی و چې دا ډول یو وضعیت رامنځته کړي چې جګړه یو نوي پړاو ته یوسي، او که نه په غیر ارادي شکل باندې دوی چې دغسې یو حالت رامنځته سوی. ستاسو نظر مشخصا څه دی؟ په دې کې زه که ووایم چې امریکا لکه څنګه چې په افغانستان کې ډېره متداومه پاتې شوه، خپل هغه فعالیتونه، خپل هغه کوم هدفونه چې و چې ترسره کړل، الله هم دوی لګیا دي. دوی په دې کې نور نه غواړي چې مثال کوم هدف یې ترلاسه کړل، هغې وروسته دوی غواړي چې افغانستان ترک کړي. د افغانستان د ترک کولو په خاطر دوی غواړي چې دغه جګړه په افغانستان کې توده وساتي. د تودې ساتلو په خاطر دوی د طالبانو سره هوکړه وکړه او د افغانستان حکومت، ولې دوی په دې کې ارجحیت د افغانستان حکومت ته نشو ورکولی امریکایانو، لکه څنګه چې طالبان یې راوغوښتل ولې د افغانستان دغه شته نظام پلاوی، ولې هغه ته یې ګډون ورته ورکوه. که څه هم طالبان نه منه، خو طالبان مو ځان سره کېنولي وي، د خبرې مذاکرات به ورسره کړي وو چې دوی دې راشي، دغه سیمه دوی ده، هلته دوی واکمن دي، دوی دې څو خبرې وکړي، دوی دې په دغه زموږ سره په توافقنامې کې کوم نظرونه وي یا کومې طرحې وي، دوی دې موږ سره دغه شریکې کړي. خو دا واضح خبره ده چې امریکا له دې څخه نور پښې سپکوي. دغه توده او ګرمه جګړه د افغانستان دولت او تر څنګ طالبانو ته، یعنی دوی غوښتل چې جګړه ګرمه کړي. دا واقعا خبره ده. تاسو د جګړې د ګرمولو پروسې ته موږ سوله ویلی سو؟ ما مخکې مې یادونه وکړه چې په افغانستان کې صلح لکه څنګه چې وږي تږي دي، همدغه شته نظام او تر څنګ دغه افغانان چې عام وګړي دي، د ټولنې اشخاص دي، دوی په واقعیت ډول په رښتیني ډول غواړي چې سوله ترسره کړي. خو داسې سوله نه، د افغانستان نظام غواړي چې طالبان د امتیاز وکړي، راد شي، د افغانستان په نظام کې د ګډون وکړي. ولې د انتخاباتو د ټاکنو له لارې دوی ولې برخه ونه اخیستله؟ که چېرته دوی په دې ځان پوهېږي طالبان چې موږ نیمګړي یو، موږ نشو کولی، موږ خپل هغه د وحشت او دهشت انتها بیخي هغه بیخ ته رسولې ده، پای ته رسولې روانه ده، او نور نه غواړي چې مثلا په دې برخه کې ځان راښکاره کړي. خو یوازې دوی چې بریدونه کوي دا د امتیاز د اخیستلو په خاطر. لنډ ډول کې راته وایي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې امریکا غوښتل جګړه یو نوي پړاو ته داخله کړي او ګرمه یې کړي، خو د امریکا په دې ډول جګړه کې ګټې وي ستاسو په نظر؟ ولې دغسې یو پروسه کې چې افغان دولت او طالبان هم داخل دي، هغوی ته څه پکار دي؟ هغوی ته دا پکار دي چې هغوی هم سره کوم چې امریکایانو پروسه ډیزاین کړې ده هماغسې ورسره ولاړ شي او جګړه نور هم ګرمه شي یا شدت پیدا کړي او د امریکایانو ګټې خوندي شي، یا مثلا هغوی له دې پروسې نه انحراف وکړي او رښتینې سولې ته کښېني. ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې په توافقنامې نه پخوا د طالبانو بعض استازي په قطر او نورو هیوادونو کې دوی بار بار دا خبره کوله، دغه شته کوم امریکایان چې په افغانستان کې وجود لري، دوی د وزي هغه پوځي شیان یا هغه پوځي لوښي یا مثال هغه پوځي څیزونه چې له امریکایانو سره دي، که چېرې د موږ ته پرېږدي عمل ته، موږ غواړو چې یو قوي نظام دلته ولرو. خو بدبختانه دا واضح خبره ده چې طالبان په دې برخه کې خپل هغه قوي دریځ نه ده لرلی، که چېرې دوی رښتیا د افغانستان په خلکو باندې زړه بدېدلی چې ګویا راځه راشو امریکایانو په وتلو دي، امریکایانو ته موږ چیلنج ورکړو، د افغانستان خلکو سره لاس یو کړو، او دغه شته نظام خیر که دوی غیر مشروع بولي، دې سره به خبرې کړې وي، کیسې به ورسره کړې وي چې راځئ کینه موږ سره په دې برخه کې مخته لاړ شه. یوازینی هدف زه چې ډېر یادولی شم هغه ټاکنو کې برخه دوی ته ورکول و. که چېرې دوی رښتیا د افغانستان په خلکو باندې زړه بدله، دوی به راغلي په ټاکنو کې برخه اخیستې وه، له هغې نه وروسته د افغانستان د خلکو محبوبیت چې په زړونو کې تاسو له خبر نه ما یو بل برداشت واخیستل، یعنې تاسو مخکې یادونه وکړئ چې امریکا غوښتل چې جګړه یوه نوي پړاو ته داخله کړي، افغان دولت طالبان په دې کې ورسره همغږي وو، یعنې هغوی هم دا غواړي چې جګړه یوه نوي پړاو ته داخله شي، که نه هغوی ناخبره په دې پروسه کې راښکېل شو؟ طالبان خو یوازې د ځان د مشروعیت په خاطر دغه کار وکړو. دوی غواړي لکه څنګه چې افغانستان نظام ده، دوی غواړي چې داسې یو نظام ولري
قایم وي دلته راپورته شي د افغانستان د اتباعو لپاره دلته حکومت وکړي دولت وکړي خو په دې خبرو سره په دې توافقنامې سره امریکایانو ډېر وغولول اوس دغه توده جګړې په افغانستان کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ همداسې زدویم پرېښوله شاید په راتلونکو څو کلونو کې امریکا دې ته زړه ښه وکړي تر څو له افغانستان څخه ووځي او د توده جګړه هم دلته پرېږدي. ډېره مننه تکل صاحب. اسدي صاحب د افغانستان جګړه لکه څرنګه چې تکل صاحب ویلی یو نوي پړاو ته داخله شوې دا نوی پړاو څومره خطرناک تر پخواني په داسې حال کې چې داسې بریدونه ترسره کېږي چې څوک یې مسؤلیت پر غاړه نه اخلي یا مثلا داسې بریدونه ترسره کېږي چې مسؤلیت یو بل باندې اچول کېږي یعنې څه معنا څومره خطرناک ده دا فصل طالبان که اوس د دغه عملاتو انکار کوي چې موږ په افغانستان کې دغه عملات نه کوو او موږ دغه خپل عملات نه دي کړي په پکتیا کې موږ تاسو شهیدان وو لنډ مثال راوړو که د دشت برچي مثال دوی انکار کوي چې موږ دغه عملات موږ نه دي کړي په پکتیا کې موږ تاسو شهیدان وو چې ډېر یو مظلوم ولس و ډېر بیچاره خلک وو چې سهار راغلی د قضیې کې زه خپله شاهد وم چې ډېر غریب ولس وو هغلته نه کوم دولتي کس و نه کوم خارجي و اتباع و هېڅوک نه و هغه بیچاره خلک پکې مړ کړل او بیچاره خلک پکې زخمیان کړله طالبان نه غواړي طالبان که دا جنگ چې اوس شدت په افغانستان کې پیدا کړی دا جنگ چې اوس نوې تحمیل شوی په افغانستان په خلک باندې دا د افغانستان خلک لپاره ډېر صدمه وردوي دلته موږ او تاسو بدبختي چیرته ده خاموشي مو چیرته ده چې دا مشخصا له دغه نوي جنګ نه د جګړې له نوي بڼې نه متعبر څه ده یعنې دا معنا چې طالبان به په همدې شکل پاتې کېږي افغان دولت په جګړې دوام ورکوي او تر څنګ نورې ډلې دي ترهګریزې ډلې لکه داعش نورې ډلې هغوی به هم صحنې ته راځي او هغوی به هم بریدونه پیل کوي دا به څومره خطرناک وي دا به له پخواني فصل سره څومره توپیر ولري موږ او تاسو دننه په نظام د افغانستان کې ډېر مخالفین لرو طالبان د داعش د یو نوع مخالفین لرو د افغانستان نظام لري دلته چې اوس طالبان راغلی ده چې اوس جنګونه چې شدت پیدا کړی ده او جنګونه اوس جریان لري دا د افغانستان د خلک لپاره ډېر صدمه وردوي د افغانستان مظلوم ولس د دې صدمه ګوري د افغانستان بیچاره ولس د صدمه ګوري رهبري د حکومت د نه ګوري زه د رهبري حکومت ته غوښتنه لرم زه د رهبري حکومت ته دغه غوښتنه لرم چې دوی راجګ شي نور دغه خاموشي حالت اختیار نه کړي رهبري د حکومت راجګ شي که امریکا ده که هر څوک ده موږ او تاسو سازمان لرو په سازمان کې د افغانستان حکومت رهبري سهیم ده باید په هغه خپل غږ پورته کړي امریکا راغلی د دلته خپل منافع استفاده کړي جنګ نن سبا موږ او تاسو ګورو طالبان دغه جنګ ته شدت ورکړ زه په دې په اساس چې دوی په دننه په نظام د افغانستان باندې یو خپله زور وښیي چې موږ کولی شو تاسو سره مقابله وکړو او موږ د زندانیان چې تاسو مثال کړئ کوم طرحه چې روان شوی و کوم چې دوی خوشي کېدله دا خاتمه پیدا کړې ده دا باید نور هم موږ ته خپل زندانیان راخوشي کړي او کوم غوښتنې کې چې موږ د هغه غوښتنې ته موږ باید ورسېږو ډېره مننه عبدالله صدی او نقیب تکل دوه ډېر فعال ځوانان قدرمن لیدونکو د تان سیاست خپرونه تر همدې ځایه وه تر دې چې یو ځل بیا موږ ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو ښه وخت ولرئ په پاک څښتن مو سپارم